أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقبل كده قد جهاد تذكير روانه الله پاک فرمائے فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم کشری منش ولدي ان کی چرته دي د جنگ باندې تاسو نه مخامخ را نه لې تاسو حرم تاسو چې د عمرې د قضا کوي او په دغه وخت کې تاسو نه په جنگ را نشو او منش ول او اسلامي راوړو جنگ خو شي جنگ شروع یا جنگ نه مخکې اسلامي راوړو فإن الله غفور رحيم بشک الله پاک بخون کې مهربان دی دې اسلام به قبولي او الله پاک چې دې مخکې څه ګناونه شي دي الله پاک به هغه بخنه وکړي خدا چې مغفرت کوته وکړي بنده رحیم رحم کوونکی دی نور به کوم ډیر احسانات او دا وکړي خلاصه دا چې دې اسلام راوړو نو بیا به تاسو حق نشته او بیا د دې اسلام قدردانی وکولای کی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله او قتال کوي د دې مشرکین سره د عرب کې چې مشرکین حتى لا تكون فتنه تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي ويكون الدين لله او دین څه شي خالص د الله شي یعنی حکم صرف د الله شي اصل مسله دا ده یوی د باقی کفارو یو د عرب کفارو یو د غین علاوه چې کوم کفارو د عرب کې چې کوم کفار او مشرکین دا غوړه پر صرف دوه حکم یا اسلام یا قتل دا غوړه پر د جزیه حکم نو او باقی چې څومره کفار دي دا غوړه پر دا دریم صورت هم ده چې اسلام نه راوړي لیکن جنگ منګ نه کوي او مسلمانانو په ملک کې اوسي د مسلمانانو تحت او مسلمانانو قوانین ته غاړه ږدي او جزیه او ټیکس ورکوي مسلمانانو نه نو دا هغه حکم دی کوم چې د مسلمانانو دی یعنی د دنیاوي حقوقو کې هغه به هم دغه شان حفاظت کولی کېږي څنګه چې د مسلمان د مال حفاظت کولی کېږي دغه رنګې ټول حقوقونه چې کوم به مسلمانانو باندې لاګوي نو هغه به په هغو هم لاګوي لیکن د عربو دپاره صرف دوه حقوق یا خو قتل یا اسلام نو په دې کې الله پاک فرمایي وقاتلوهم د دې مشرکینو سره یعنی د عرب د مشرکینو سره قتال کوئ حتی لا تكون فتنه تر دې پورې چې فتنه باقي پاتې نشي د فتنې مراد شرک دی چې شرک باقي پاتې نشي ويكون الدين لله او دین صرف خالص د الله شي یعنی صرف د الله پاک حکم پاتې شي هغه څه دی هغه اسلام دی چې اسلام قبول کړي دغه دوه صورتونه دي نو فإن انتهوا کچې دې منع شول یا الله پاک فرمایي باندې مطلب دا که دې اسلام راوړو نو فلا عدوانه نو په دې باندې زیادتی نشته که اسلام یې راوړو بیا به ته زیادتی نشي کولی د تېرو مظالمو د هغې تپوس ترې نشي کولی بس د الله پاک سره په هغه معاف کړي ده الا علی الظالمین مګر زیاتی کولی شي په کوم کسانو باندې چې ظالمان دي اوس اسلام نه دی راوړی او بیا هم هغه خپل ظلم کوي په کفر او په شرک باندې قایم دي نو په دغې خلکو باندې بیا څه دی تجاوز د حد نه زیارتی پې کولی شي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص کله چې نبی علیه السلام په اومه هجرۍ کې د عمرې د قضا اراده وفرمایله او صحابه کرام ورسره وو نو چې کله دې حرم ته داخلېدلو نو یو خو پکې دا خبره وه صحابو ته یو دا اشکال و چې دی په د حرم په حدودو کې چې دی هغه جنګ جایز نه دی نو که دوی به موږ باندې اقدام وکړي نو موږ به څه کوو دویم ورته دا شک شوبه وه چې اصل کې د څلورو میاشتو کې چې دی جنګ کول حرام دي او دوی چې په کومه میاشت کې روان وو هغه د ذوالقعدې میاشت وه یو پکې دغه میاشت وه یو ذوالقعده ده یو ذوالحجه ده یو محرم دی یو رجب دی دا درې پرله پسې دی یو جدا ده نو د ذوالقعدې په حج کې چې په میاشت کې دوی روان وو دغې عمرې د قضا عمرې له نو دې صحابو ته دا اشکال هم و چې دا خو د حرمت میاشت ده په دې کې خو جنګ حرام دی اوس که دوی به موږ باندې اقدام وکړي نو موږ به بیا یې چل کوو نو الله پاک د هغې وضاحت فرمایي الشهر الحرام بالشهر الحرام چې حرمت والا میاشت دا د حرمت والا میاشت په بدلې په مقابله کې ده یعنې که هغو د حرمت د میاشت خیال ساتي نو تاسو هم خیال ساتئ او که هغو د حرمت د میاشت یعنې د دغې میاشتې خیال نه ساتي او په تاسو حمله کوئ نو به تاسو بیا هم حمله کولی شئ په بدله کې د حرمت کې ده یعنې که هغو پکې حرام ګڼي او تاسو سره جهاد نه کوي تاسو سره هم مه کوئ او که هغو حرام نه ګڼي تاسو سره جهاد کوي نو تاسو هم جهاد کوئ د الله صحابو دغه شک هم الله پاک فرض کړو والحرمات قصاص او دا حرمتونه چې دي دا په برابرۍ سره دي یعنې په برابري ده که هغو جنګ کوي که هغو جنګ نه کوي تاسو ته هم ممانعت دی تاسو به هم جنګ نه کوئ په دې میاشت کې او که هغو جنګ کوي نو بیا تاسو هم جنګ کوئ دا حرمتونه چې دي دا څه دي په برابرۍ سره دي دا حراموالی په برابرتیا سره دی هغو جنګ نه کوي تاسو به ورسره هم نه کوئ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم پس که چېرته دوی تجاوز وکړو په تاسو باندې نو فاعتدوا یعنې تاسو سره یې زیاتی وکړو ظلم یې درسره وکړو او په قتال کې یا په هره طریقه چې فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نو تاسو پرې هم زیاتی وکړئ تجاوز پرې وکړئ لیکن په مثل د هغې
چې څومره یې په تاسو باندې تجاوز کړی. او دې نه خو یو دا پته ولګېده چې هر د انسان هر حق چې څوک ضایع کړي دا خو کفار وو. دې نه علاوه مسلمانان هم چې تاسو څومره حق ضایع کړو یا ستاسو ادا وکړو نو که ته بدله هلې په دې کې به د څپېړې نه والا او د هر څه حکم په دې کې داخل دی. که ته بدله هلې نو دومره قدر تا ته اجازت دی څومره چې هغه کړی هغې نه سیوا نه شي کولی. نو دغه اکثر علما د عفو دا حکم قرآن مجید کې ذکر دی. نو عفو ولې ښه ده؟ عفو د دغې وجې ښه ده په دې بعضې صورتونو کې چې مسلمان سره دې څه معامله راشي نو ته یې معاف کړه. هغې وجه دا ده چې ستا سره دومره پیمانه نشته چې ستا سره یې څومره زیاتی کړی ته چې هغه شان والي کېدای شي ته کم والې خو جزا سر په سر. لیکن که زیات دې ترې واخیستو نو بیا به د هغې تپوس ته قیامت په ورځ کولی کېږي. د دغې وجې فرمایي چې لکه عفو چې ده به دې کې بهتري ده. نو انسان ته د څه اجازت دی؟ د دغې اجازت دی څومره چې په ده باندې زیاتې شي. الله پاک هم دا فرمایي که دې مشرکینو د عربو ستاسو سره په تا باندې باندې تجاوز وکړو ظلم زیاتی وکړو جنګ یې درسره وکړو نو تاسو پرې هم دومره تجاوز ورسره وکړئ څومره چې په تاسو کړی د هغې نه سیوا ورسره ظلم مه کوئ. واتقوا الله او ویرېږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ ان الله مع المتقین چې بېشکه الله پاک د متقینو سره دی. نو مع المتقین چې معیت یعنې مدد د الله او رحمت د الله دا د متقینو سره دی. ګوره دا تقوا دا ډېر لازمي شی دی. کوم ځای کې چې موږ څومره آیتونه قرآن مجید کې اکثر د آیتونه اخرني دا اثر چې دی دا اکثر په تقوا په دې بیس کله الله پاک فرمایي ان الله مع المتقین الله پاک د متقیانو سره دی. کله د ان الله یحب المتقین بېشکه الله پاک متقیان خوښوي. کله راځي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته تاسو د الله نه ویرېږئ. تقوا هم دغه شی دی د الله د یېرې ګناهونه پرېښودل او د الله د یېرې الله پاک هر حکم منل. د الله نه ویرېږئ څنګه چې د الله پاک د یېرې حق دی دا خو د انسان په وس کې نه د دې وجې نه دغه آیت چې دی بیا منسوخ شوی دی. فاتقوا الله ما استطعتم کله راځي تاسو ویرېږئ د الله نه څومره چې تاسو استطاعت لرئ. نو تقوا دا ډېر لازمي شی دی. نو هر وخت چې دی واعلموا ان الله مع المتقین چې پوه شئ چې بېشکه الله پاک د متقیانو سره دی. د الله پاک مدد او رحمت دا د متقیانو سره هر حال چې دی شامل حال وي. او تقوا موږ بحث کړی مخکې تقوا به مطلق معنی د یېرېدو راځي او بیا په شریعت کې خو دغې ته وایي چې د الله پاک د یېرې د الله پاک هر حکم منل او د الله پاک د یېرې د الله پاک د هر نافرمانۍ نه ځان ساتل. بیا درجات چې دی د شرک نه ځان ساتل دا هم د صرف مطلق د شرک نه چې سړی د الله پاک سره شرک نه کوي دا د تقوا یوه درجه ده. دویم درجه دا وه چې د الله پاک د یېرې د الله پاک ټول احکام منل او د الله پاک د نافرمانۍ نه ځان ساتل دا هم د تقوا یوه درجه ده. درېیمه درجه یې دا ده چې د الله نه ماسیوا چې د انسان د هر شي نه بې پروا شي یعنې د الله نه ماسیوا هېڅ شی چې دی که د دنیا هره معامله راشي لیکن د الله پاک نه انسان نه اړوي بس صرف په الله یې نظر وي نو دا تقوا اعلی درجه ده. او نور دا بله پسې دویم نمبر دا بله درېیم نمبر درجې پکې شته. وانفقوا فی سبیل الله او دلته یو بل حکم الله پاک فرمایي ویلو که نه چې دې کې به صرف د نیکو باسي نو مختلف طریقو سره نیکي ذکر کړي. جهاد هم نه نیکۍ کار وس انفاق فی سبیل الله یعنې په جهاد کې خو یوازې د جان ضرورت نه وي چې انسان خپل ځان قربان کړي بلکې په هغې کې خو د مال هم ضرورت وي. الله پاک دې نه انفاق فی سبیل الله چې په لاره د الله کې خرج کوئ. وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوئ په لاره د الله کې یعنې چې د جهاد مقرره شي نو په هغې کې خرج هم کوئ جاني قرباني هم کوئ او مالي قرباني هم کوئ. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة او مه غورځوئ د خپلو لاسونو د لاسه خپل ځان هلاکتونو ته. یو خو ځینې دا پته ولګېده وانفقوا فی سبیل الله چې خرج کوئ ګوره دا خو د الله پاک حکم دی خرج کوئ نو امر دی او امر په وجوب دلالت کوي فرضي کېږي به سړي باندې. نو د دې نه دا پته ولګېده چې یوازې په مسلمان باندې زکات نه دی فرض یعنې یو حق او حقوق چې فرض دي لکه زکات هغه فرض دی د دې نه علاوه نور حقوق هم فرض دي لیکن په زکات او په هغه حقوق کې فرق دا دی چې د زکات لپاره یو څه دی یو مسلسل دی یعنې ټول عمر یې ولې چې تا سره کومې پورې مال او هغه نصاب موجود وي هر کال چې راځي ته به زکات ورکوې. بل دا په زکات لپاره نیټه ده او مقدار دی نصاب دی یو پکې دا دی حولاني حول چې یو کال پې تېر شي هله زکات واجب کېږي. درېیم دا چې مقدار نصاب دی چې هغه نصاب ته د هر شي بیا خپل نصاب دی چې نصاب ته ورسېږي نو مال فرض کېږي. نو دلته د هغې نه علاوه نور حقوق هم فرض کېږي لیکن فرق پکې دا دی چې د دې لپاره څه نیټه نه معلومه د دې لپاره څه نصاب نشته لیکن چې کله مقرره نو بیا چې څومره د چا وس کېږي په هغه باندې دا فرض کېږي مسلمان باندې. نو که داسې مقرره چې د جهاد کې د مال ضرورت و بیا چې څومره مسلمانان دي په هغو باندې د هغو د قدر او د حاجت مطابق چې دی په هغو به دا مال په دې جهاد کې لګول څه دي په دغه وخت کې بیا فرض کېږي. وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوئ په لاره د الله کې. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة او تاسو خپل ځان هلاکتونو ته مه غورځوئ
یعنې د خپل لاسو په ذریعه باندې ځان هلاکتونو ته مه غورځوئ. یا خو دا چې تاسو په جهاد کې خرج نه کوئ، نو دا دې ده که تاسو چې ځان په خپله باندې په هلاکت کې غورځوئ. او په دې آیات کې مختلف اقوال دي په دې ځای کې. نو حضرت ایوب انصاري رضی الله عنه فرمایي چې دا آیات چې دی دا زموږ په باره کې نازل شوی دی. او ایوب انصاري رضی الله فرمایي چې د دې تفسیر موږ ته ډېر ښه معلوم دی. هغې وجه دا ده چې زموږ په باره کې نازل شوی. او هغه دا وه چې کله مسلمانانو ته فتوحات میلاو شول او قوت راغی، د مسلمانانو غلبه راغله، نو موږ دا مشوره وکړه، دا سوچ موږ شروع کړو، دا خبرې اترې موږ کولې چې بس نن سبا جهاد ته ضرورت څه دی؟ بس زموږ خو ډېر ښه جایداد دی او مالونه دي، لهذا موږ په دې خپلو جایدادونو کې او په مالونو کې مشغوله شو او جهاد به پرېږدو. الله پاک دا آیات زموږ په باره کې نازل کړو چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، چې تاسو د دې نه مراد جهاد پرېښودل دي. که تاسو جهاد پرېږدئ نو تاسو ځان په خپله باندې په خپل لاسونو د وجې تاسو ځان څه کوئ؟ هلاکت ته غورځوئ. د هغې وجه دا ده چې د اسلام ته قوت او غلبه دا حاصلېږي په جهاد سره، په بل یو شي سره هم چې دی غلبه او قوت نه حاصلېږي. جدا خبره ده چې دینداري به سیوا کېږي. لکه مثال په طور تبلیغ دی، نو چې تبلیغ کېږي نو هغې فایدې شته، دینداري به سیوا کېږي. دینداري مطلب دا چې 2 کسه لمونځ کوي، 3 کسه به کوي، 4 کسه کوي، 5 کسه به کوي، 6 کسه به کوي، 7 کسه به کوي. نو دا دینداري به سیوا کېږي، لیکن غلبه او احکام د الله پاک جاري کول او غلبه د اسلام قوت دا د جهاد نه بغیر کېدی نه شي. نو ځکه الله پاک وفرمایل، ایوب انصاري فرمایي چې دا زموږ په باره کې دی، او ځکه الله پاک وفرمایل چې تاسو ځان هلاکت ته مه غورځوئ. یعنې که جهاد یو پرېښودو نو تاسو به څه کوئ؟ هلاکت ته وغورځېږئ. او د نبي علیه السلام د حدیث نه هم دا معلومېږي چې کله مسلمان جهاد پرېږدي، تاسو کله جهاد پرېږدئ نو په تاسو باندې به ذلت مسلط کړی شي، تاسو به ذلیله شئ، هر شی به ډېر وي، لیکن چې کله جهاد نه وي ذلیله به وي، د غلامۍ ژوند به تېروئ. او دغه د جمهور قول هم دی. او برا بن عازب رضی الله عنه فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة نه مراد دا دی چې انسان د خپلو ګناهونو د وجې د الله پاک د رحمت نه ناامیده شي، نو دی ځان په خپله هلاکت ته غورځوي، ځکه چې بله لار شتی نه، او دی وایي چې زما ګناهونه ډېر دي، لهذا ما الله پاک لږ معاف کوي، د الله پاک د رحمت نه مایوسه شي، نو بله لار شتی نه، دی ځان هلاکت ته غورځوي. نو مراد یا دغه دی چې انسان ګناهونه وکړي د الله پاک د رحمت نه ناامیده کېږي، ځکه چې دا که دی د ناامیده شو د الله پاک د رحمت نه، ځان یې په خپله باندې هلاکت کې وغورځوي. یا دا چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة نه مراد دا دی چې تاسو په جهاد کې خرج کوئ، لیکن دومره هم مه خرج کوئ چې تاسو خپلې کور والا ته، خپلې بیبي ته، خپلو ماشومانو ته، هغو ته دومره څه پرېږدئ چې هغو ته د خوراک څښاک او د هغو ضرورت پرې نه پوره کېږي. نو تاسو په خپلو لاسونو په ذریعه باندې ځان مه هلاکوئ، یعنې دومره هم مه خرج کوئ چې تاسو کور ته څه پرېږدئ. او یا دا ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة نه مراد دا دی چې تاسو په هغې وخت کې جهاد مه کوئ چې تاسو ته دا پته لګي که دا جهاد مونږ کوو نو الټه نقصان کېږي، یعنې انتهایي قوت کم دی او د هغې هغه هتیار یا اسلحه وغیره چې انسان د ظاهري پته دا لګي که زه ورشم نو نقصان الټه نقصان کوم، نو په دغه وخت کې چې دی جهاد نه دی پکار، اقدامي جهاد په دغه وخت کې نه دی پکار، ځکه چې د دې نه وجې سړی دی په خپله ځان هلاکت ته غورځوي. تا ته ښه پته ده چې زه نشم کولی دا حکم نشم جاري کولی، یا دا جهاد زه د دې سره زه په مقابله کې نه یم، او ته بیا هم ورځې، نو په خپلو لاسو د ځانه سره ځان هلاکت ته غورځول دي. نو دې آیات کې دا مختلف اقوال دي. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، نو خپلو لاسو په ذریعه باندې ځان څه کوئ؟ هلاکت ته مه غورځوئ، چې هغه د ټولو نه مشهور قول او د جمهور صحابو قول دا دی چې دې نه مراد د ترک جهاد دی، چې جهاد کله ترک کوئ تاسو به هلاک کړی شئ. واحسنوا او نیکي کوئ، ان الله یحب المحسنین، بېشکه الله پاک نیکي کوونکي زړه خوښوي. یعنې واحسنوا نیکي کوئ او انفاق فی سبیل الله، د الله پاک په لاره کې په جهاد کې خرچول دا یوه نیکي ده، نو دا کوئ. ان الله یحب المحسنین، بېشکه الله پاک نیکي کوونکو لره خوښوي، د هغو سره محبت کوي. اوس نیکي واحسنوا نیکي څه ته وایي؟ نو د نیکۍ په عباداتو کې د نیکۍ جدا حیثیت دی، او په معاملاتو او په معاشرتي زندګۍ کې د نیکۍ جدا حیثیت دی. د عباداتو هغه خو د حدیث جبریل نه معلومېږي چې اوږد حدیث دی، په هغې کې بس جبریل علیه السلام راغلی دی، صحابو ته یې د علم د اصول طریقې ښووې او په کم عمر کې حاصلول. ډېر اوږد حدیث دی، مختلف سوالات جبریل علیه السلام کړي د قیامت باره کې وغیره، خو یو پکې دا سوال د نبي علیه السلام نه کړی. جبریل علیه السلام ورته وایي مل احسان، وایي احسان نیکي څه شی دی؟ نو نبي علیه السلام ورته د هغې وضاحت وکړو چې نیکي دا ده چې ته داسې عبادت کوه چې گویا چې زه الله وینم، یعنې داسې عبادت کوه چې الله پاک ته د بالکل مخامخ وي، داسې کیفیت دې سته چې ته وایې چې زه الله وینم. او که دا نشي کولی
یعنی دا کیفیت ته نشي جوړولی په عبادت کې چې زه داسې عبادت وکړې چې ستا دا کیفیت دی چې الله پاک وینم. نو دومره قدرې وکړه، داسې ګمان وکړه چې الله پاک ما ویني. نو په عباداتو کې نیکي د هغې وضاحت نبي علیه السلام په دغې حدیث جبریل کې کړی دی چې عباداتو کې نیکي دغه ده لکه مونځ شو وغیره دا عبادت دی. نو په دې کې نیکي دا ده چې ته په داسې کیفیت سره ولاړ یې الله پاک ته چې زه الله پاک وینم، او که دغه نه نو بیا پکې نیکي دا ده چې الله پاک ما ویني. او یو په معاملاتو کې نیکي ده یا په معاشرتي زندګي کې نیکي ده، نو هغې هم د نبي علیه السلام د هغې وضاحت کړی. نبي علیه السلام د هغې وضاحت دا کړی چې په معاملاتو او معاشرتي زندګي کې نیکي دا ده چې څه د ځان دپاره خوښوې هغه د بل دپاره خوښوه، او چې څه د ځان دپاره بد ګڼي هغه د بل لپاره بد ګڼه، یعنې چې څه ځان دپاره ناخوښې هغه د بل لپاره ناخوښه ګڼه. ګوره څومره ګوره شریعت څومره په یو څو اوږدو الفاظ کې چې دی که انسان هر انسان دا کیفیت جوړ شي په معاشرتي او معاملاتو کې دا کیفیت جوړ شي چې څه د ځان دپاره خوښوې د بل لپاره خوښوي، او چې څه د ځان دپاره ناخوښوي او بد ګڼي هغه د بل لپاره بد ګڼي، او هر انسان دا کیفیت جوړ کړي، نو په دې یو حدیث چې د ټول معاملات او ټول معاشرتي زندګي چې دی هغه څه کېږي تېرېږي او په هغې باندې اسانېږي. ترجمې ته وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا واستجرتي منشول فإن الله غفور رحيم بشك الله پاک بخون کے مہربان دے. وقاتلوهم او قتال کوي د دې سره حتى لا تكون فتنة تر دې پورې چې فتنه باقي نشي ويكون الدين لله او شي دین خالص د الله یا شي حکم صرف د الله. فإن انتهوا بس که چېرې دې منع شول فلا عدوان پس زیادتي نشته الا على الظالمين مگر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام حرمت والا میاش بالشهر الحرام په بدله د حرمت والی میاشتې کې ده. والحرمات قصاص او حرمتونه په برابرۍ سره دي. فمن اعتدى پس تا چې تجاوز وکړو علیکم په تاسو باندې فاعتدو تاسو تجاوز وکئ علیه په هغه باندې بمثل ما اعتدى علیکم په مثل د هغې څومره چې تجاوز کړی په تاسو باندې. واتقوا الله ویرېږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ ان الله مع المتقین چې بېشکه الله پاک د متقیانو سره دی. وانفقوا او خرج کوئ فی سبیل الله په لار د الله کې ولا تلقوا او ځانونه مه غورځوئ بأیدیکم خپل لاسونو په ذریعه سره الى التهلکة هلاکت ته واحسنوا او نیکی کوئ ان الله يحب المحسنین بېشکه الله پاک نیکي کوونکي خوښوي.